سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار د ناپېیلو هیوادونو د غورځنګ په 18مه سرمشریزه ناسته کې د ګډون په موخه تېره شپه د آذربایجان پلازمینې باکو ته ولاړ. حمدالله محب به په دې ناسته کې ګډون او د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه وینا هم وکړي. د ملي امنیت د مشاوریت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی محب به د دغې ناستې په څنډه کې د یاد غورځنګ د غړو هیوادونو له یو شمېر استازو سره هم په جلا جلا توګه وګوري. د غزني په مرکز کې په یو توغندیز برید کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه توغندی تېر مازدیګر د طالبانو له لوري د غزني ښار پر کولالا سیمې توغول شوی، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره سم 3 نور کسان د دغه ولایت د خوږیاڼو، مقر او د غزني ښار په شاوخوا سیمو کې د نامعلومو وسلوالو او د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. ولسمشر غني یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو له لارې راتلی شي. ښاغلي غني په جاپان کې له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په شویو خبرو کې د افغان حکومت د استازو د نشتون له امله هم ناخوښي ښودلې ده. نوموړي همداراز زیاته کړې چې طالبان کولی شي په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند په څیر خپلو سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خو طالبانو تر دې مخکې تل له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي. له دې سره سم ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې د چین په بیجینګ کې یوه بله بین الافغاني ناسته جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي تېر ماښام په دوحه کې د یادې ډلې له سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې دوی ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د دوی په وینا دغه ناسته په مسکو او دوحه کې د شویو ناستو لړۍ ده او ټول ګډونوال به په هغې کې په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسلې د حل د لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کړي. په کندهار کې 2 انسان تښتونکي تېره ورځ له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغو کسانو څه موده مخکې یو 10 کلن ماشوم د پیسو ترلاسه کولو په موخه تښتولی و، خو د پیسو د نه ترلاسه کولو له امله هغه وژلی و. ویل کېږي په دې نښته کې پولیسو ته زیان نه دی اوښتی. او د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د ښوونې او روزنې مسؤل پولیسو ته تسلیم شو. دا کس چې فریدون نومیږي تېره ورځ له یوې تومانچې او 2 لاسي بمونو سره یو ځای تسلیم شوی دی. د دغه ولایت د والي ویاند زیاتوي دغه کس د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی او له 13 میاشتو راهیسې د نومان باجوړي په نامه له داعشیانو سره کار کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.